دوستم اوعطانور پر زامنو د افغانانو سخت غبرګونونه او پراخې نیوکې دا چې د دوستم اوعطانور زامنو قطر کې څه کړي دي ولې له نیوکو سره مخ دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغان دولت د مرکچي پلاوي پر ځینو غړو پراخې نیوکې شوې دي. یو شمېر افغانان نیوکې کوي چې د دولت په مرکچي پلاوي کې ځینې کسان د سیاسي سلیقو پر اساس ټاکل شوي او دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې له خپلو کمزورو خبرو سره د افغان دولت عظمت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي پر یو شمېر غړو نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوو بېلابېلو غونډو په ترڅ کې نیوکې وشوې. د افغانستان د سولې کور په نوم یوه مدني ټولنه د دوشنبې په ورځ د وږي په 24مه نیټه په همدې اړه یوه مطبوعاتي ناسته ترسره کړې وه. په دغه ناسته کې وویل شول چې د افغان دولت باید له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره داسې کسان ګمارلي وای چې له ملي ارزښتونو سره په سم ډول دفاع کړای شوي وای. د غونډې د ګډونوالو اشاره د مارشال دوستم زوی باتور دوستم او د بلخ د پخواني والي زوی خالد نور ته وه. د همدې ټولنې یو غړي نګیني یاري سیحون ورځپاڼې ته وویل چې دا کسان د دولت او د افغانستان د خلکو دریځ کمزوری کوي او د هیواد له لویو منافعو دفاع نه کولی شي. نوموړي زیاته کړه د باتور دوستم او خالد نور په څیر هغه ځوانان چې د سلیقو سیاسي سلیقو پر اساس د سولې مرکچي غړیو په صفت ټاکل شوي له ځوانانو استازولي نشي کولی، بلکې د نوموړي په وینا دوی د خپل پلرونو نازولي استازي دي. په ورته وخت کې افغانستان کې وځوانه نړۍ ټولنې هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو په اړه په یوه غونډه کې د افغان دولت پر یو شمېر مرکچي غړو نیوکې وکړې. د همدې ناستې یوې ګډونوالې نوري افغاني په ډاګه وویل چې د افغان پلاوي سره د ځوانانو په استازولۍ ورغلي دوه کسان باتور دوستم او خالد نور حتی له رسنیو سره د خبرو کولو وړتیا هم نه لري. د لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت د لوی الله په امان.